د قرآن کریم د ترجمې یوسل او ولسم درس د النساء سورت او شلم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالی فرمائی وَإِنْ او کچیرتا اردتم تاسو غواړئ استبدال بدلول زوجین د یوې ښځې مکانا پځای زوجین د بلې ښځې، یعنی که یوه طلاقوي او بله کوي. وآتیتم او تاسو ورکړی وي احداهن یوی د دوی ته قنطارا ډیر زیات مال. د دې نه معلومیږي چې د زیات مهر هیڅ حد نشته دی. فلا تأخذو نو تاسو مه اخلی منه د هغه مال نه چې تاسو ورکړی دی شیئا هیڅ شی، او که بیا هم تاسو د اخیستلو کوشش کوئ. اتأخذونه آیا اخلی تاسو هغه مال بهتانا په تهمت لګولو و اثما او ګناه مبینا ښکاره، یعنی د ښځې نه د مال یعنی د مهر بیرته اخیستل خو په دې دلالت کوي چې دې ښځې بد اخلاقی او بدکاری کړې ده. نو آیا دا تاسو ته ښه ښکاري چې په پاکه ښځه د دې دپاره د بدکارۍ او بد اخلاقۍ تهمت ولګوئ چې مهر ترې بیرته واخلئ، چې دا ډیر ظلم او ګناه ده، ځکه چې هم ترې مال اخلئ او هم د نورو خلکو په نظر کې سپکوئ. شاید چې د غریبۍ او ستاسو د تهمت په سبب ورسره بل څوک نکاح هم ونه کي. او الله تعالی فرمایي وکیف او څنګه تأخذونه تاسو اخلی مهر و حال دا چې قد افضا بشکه نزدې شوي یاستی، بشکه د شریعت مطابق یوځای شوي یاستی، بعدکم یو د ستاسو الی بعدین د بل سره، یعنی ستاسو یو د بل سره شرعي نزدېکت شوی دی، او د شرعي نزدېکت یا یوځای کېدلو په معاوضه کې د ټول مهر ورکول په میړه واجبیږي. واخذنا او اغوی اخیستې ده منکم د ستاسو څخه میثاقا وعده غلیظا کلکه، یعنی اغوی ستاسو سره نکاح کړې ده، تاسو په خپله اقرار کړی دی چې د دومره مهر په مقابل کې می قبوله کړې ده، او په دې باندې شاهدان هم موجود دي. او الله تعالی فرمایي ولا تنکحوا او تاسو مه نکاح کوئ ما هغه ښځې نکاحا چې نکاح کړي وي آباؤکم
ستاسو پلرونو من النساء د ښځو څخه یعنی د میرو میندو یا میرو مورګانو سره نکاح مکوئ الا مگر ما قد سلف هغه څه چې مخکې تیر شوي دي یعنی د اسلام نه مخکې د جاهلیت او کفر په وخت کې چې څه شوي دي هغه خو شوي دي خو د دې حکم د نازلېدو څخه وروسته به قطعا د میرو مورګانو سره نکاح نه کوئ انه بېشکه دا د میرو سره نکاح کول کانا و فاحشتن ډیره بې حیایي و مقتن او کرکجنه و ساء او بده سبیلا لاره یا طریقه او الله تعالی فرمای حرمت حرامی شوی دی علیکم پتاسو باندې امهاتکم ستاسو مورګانی و بناتکم او ستاسو لورګانی و اخواتکم او ستاسو خورګانی و او حرامی شوی دی پتاسو باندې عماتکم عمگانی ستاسو یعنی ترورګانی یا د پلار خورګانی و خالاتکم او خالګانی ستاسو یعنی ترورګانی یا د مور خورګانی و بنات الاخی او حرامی شوی دی پتاسو باندې د ورور لورګانی یعنی وریری و بنات الاختی او د خور لورګانی یعنی خورزی و امهاتکم او حرامی شوی دی پتاسو باندې ستاسو مورګانی اللاتی آغا مورګانی ارضعناکم چې هغوی تاسو ته در کړی وي و اخواتکم او ستاسو خورګانی من الرضاعة د تیرودلو یعنی رضاعی خورګانی و امهات نسائکم او حرامی شوی دی پتاسو باندې ستاسو د ښځو مورګانی یعنی خواخیګانی و ربائبکم او پرکټیانی یعنی د ښځې لورګانی چې د بل میړه نه وي اللاتی هغه پرکټیانی فی حجورکم چې ستاسو په غیږو کې دي یعنی ستاسو په تربیت کې دي من نسائکم ستاسو د ښځو نه اللاتی هغه ښځې دخلتم چې تاسو نږدېوالی یعنی کوروالی کړی وي بهن د هغوی سره فإن او که چیرته لم تکونو تاسو نوی کړی دخلتم بهن نږدېوالی د هغوی سره فلا جناح نو نشته ګناه علیکم پتاسو باندې یعنی که د ښځې د بل میړه نه لورګانې وي او تاسو ورسره نکاح کړي او تاسو ورسره نکاح وکړئ نو د دې ښځو لورګانې چې ستاسو پر کټۍ کیږي تقریبا په دې د فقهاو اجماع ده چې په هر حال کې که ستاسو په کور کې تربیه شوي وي او که ستاسو د کور څخه د باندې په هر صورت کې پرکټیانې په تاسو حرامې دي خو په دې شرط که چیرته یې تاسو
د مورګانو سره د نکاح نه وروسته نږدېوالی یعنې کوروالی کړی وي او که چیرته تاسو نکاح ورسره کړی وي او نږدېوالی یعنې کوروالی ورسره تاسو نه وي کړی نو که چیرته یا طلاق ورکئ او یا مړی شي نو په دې صورت کې د هغوی د لورګانو یا پرکټیانو سره نکاح کولی شئ. وحلائلو او حرامي شوي دي په تاسو باندې ښځې ابنائکم د ستاسو د زامنو یعنی ګورګانې الذین آغا زامن من اصلابکم چې د ستاسو د شاګانو څخه پیدا دي یعنی ستاسو حقیقي زامن دي او دا هم حرام شوي په تاسو باندې ان چې تجمعو جمع کوي یعنی تاسو یو ځای کوئ بین الاختین دوه خورګانې یعنی چې په یو وخت کې دوه خورګانې یو ځای په نکاح کوي دا حرامې دي الا مگر ما هغه څه قد سلف چې پخوا تیر شوي دي خو د دې نه وروسته به داسې قطعا نه کوئ ان الله بشک الله تعالی کان د غفورا بخونکه رحیما او مهربان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.